السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راسره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې په خوا کې چې کومه ګینټۍ علامه یعنې بیل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد ال ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دغه لاندې چې موږ کومې ویډیوګانې د هر مرة تاسو درسره وکړو. په دغه ویډیو کې مې چې تاسو ته د فری انټرنټ د انحصارات په اړوند ویلي وو، نو 10 نفرو کتلی یعنې 10 ویوز لري. نو دغه ویډیو مې د دغه په اړوند جوړه ده، یعنې څنګه موږ کولی شو چې په هغه بې لمبره جیمیل جوړ کړو. بې لمبره جیمیل جوړ کړو، بیا په همغه اپلیکیشن کې څنګه موږ هغه کولی شو. نو زه دا طریقه مکمله تاسو ته ښیم. په دغه ویډیو کې مې یو طریقه تاسو ته نه وه ښودلې، خو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ هغه اپلیکیشن کې موږ اکاونټ جوړ کړه، بیا موږ څنګه وریفای کړو. هغه طریقه ما تاسو ته نه وه ښودلې، ډېره بښنه کوئ. خو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته همغه طریقه ښیم چې موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. البته ویډیو به لږ څه غټه شي ځکه چې بې لمبره جیمیل طریقه هم زه تاسو ته ښیم او دغه بیرته له سره تاسو ته هغه هم ښیم چې دغه اپلیکیشن ته موږ څنګه ورداخلیدای شو. او البته که د همغه اپلیکیشن لینک غواړئ نو تاسو بیا په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. لینک یې په همدغه ویډیو کې ده او د دغه ویډیو لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. یا تاسو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. پای کې موږ 4 دانې یو پلی لیست راځي او یو به دا ویډیو او داسې نور ویډیوګانې به هم پکې وي. نو هلته هم زه تر پای هغه ویډیو چې موږ سره تر پایه پورې وګورئ 4 آپشن پکې راځي، یو به پلی لیست وي او 3 ویډیوګانې کې به یو دغه ویډیو هم پکې وي. موږ سره چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو تاسو هم دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه نن تاسو ته د انحصارات په هغه فری انټرنټ په اړوند پوره معلومات درکوم. دا حقیقت اصل څه ده، حقیقت زموږ خپله هم کار ترې اخلي د فری انټرنټ نه او زموږ خپلوانو ته هم کار ترې اخلي. تاسو هم پکې کولی شئ. فقط د جیمیل پورې اړه لري چې جیمیلونه تاسو څومره زیات ولرئ. 100 جیمیلونه چې تاسو ولرئ 10 GB انټرنټ تاسو ته درکوي فری. تاسو کار ترې اخیستی شئ. ښه سپیډ هم لري، د انحصارات فقط تیز هم ده، ښه سپیډ هم لري. نو تاسو هم دغسې کار ترې اخیستی شئ. نو ویډیو به په یو ځای کې هم نه سکیپ کېږي، تاسو ته به دلته پوره ټوله ویډیو تاسو ته ښودل کېږي. خو چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو ویډیو به ډېره نه غټه راځي چې موږ طریقه تاسو ته وښیو. موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو راځئ چې طریقه تاسو ته Tawab Khan Technical subscribe. نو ګرانو ملګرو تاسو به بیا راشئ خپل موبایل پلی سټور ته یعنې فروشګۍ ته به تاسو راشئ. دلته به تاسو خپله لوګو باندې کلیک وکړئ. تاسو بیا دلته لوګو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دغلته بیا دغه ځای راځي، تاسو به په دغلته کلیک وکړئ. نن چې ما کومه طریقه تاسو ته ښودله دغه طریقه ده چې موږ څنګه کولی شو بې لمبره جیمیلونه جوړ کړو. هغه ښه زیات یعنې هېڅ موږ نه لمبر ونه غواړي. نو نن زه دغه طریقه اوس اول وار کې تاسو ته ښودم، بیا نور معلومات زه تاسو ته پس درکوم ځکه چې ویډیو ډېره غټه نه شي، بیا به پس ته نورې خبرې کوو. اوس به زه دا طریقه تاسو ته وښیم. بیا به راشئ د هغه جمع علامه باندې کلیک وکړئ. نو دلته به یو څو دقیقې تاسو صبر وکړئ، بیا تاسو ته ګوګل هغه راځي، تاسو بیا په ګوګل هغه باندې کلیک وکړئ. نو څو دقیقې به تاسو بیا صبر وکړئ تر څو موږ دغلته راشو. نو تاسو موبایل 4 رقم پاسپورټ ور خپل موبایل ته، نو دغلته به تاسو ورکړئ. دلته به بیا تاسو ورکړئ. نو دلته به یو څو دقیقې منتظر پاتې شئ چې تر څو موږ ته داخل لاړ شي، ننه لاړ شي. یعنې څو دقیقې صبر به بیا تاسو دلته کوئ. نو موږ ته دغسې صفحه راځي. تاسو وایئ چې دغه جیمیلونه موږ دلته یاد دي، یعنې دغه ځای اسانه ده. زه نه بله طریقه تاسو ته ښیم چې موږ یې بې لمبره څنګه جوړولی شو. نو تاسو به بیا دلته راشئ، لاندې دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو دا پاسینی ووهئ، لاندینی مه وهئ، پاسینی ووهئ. بیا به دلته تاسو یو نوم ورکړئ، هر نوم یې جوړوئ، هر چا ته چې جوړوئ همغه نوم تاسو ور واچوئ دغه ځای کې. نو لاندې بیا تخلص ور واچوئ. چې هر چا ته مې جوړول همغه نومونه به تاسو دلته ورکړئ. ما مثلا تواب خان شو،
تخلص خان یا نوم طواف. نو تاسو به دلته یو کال ورته انتخاب کړئ. دلته به میاشت انتخاب کړئ چې هره میاشت هغه څو کالو یا هغه به ورته انتخاب کړئ. دلته به بیا ورځ انتخاب کړئ. دلته به بیا کال انتخاب کړئ. مثال موږ دغه کال انتخاب کړو. دلته بیا تاسو خپل جنسیت انتخاب کړئ چې نر یا هغه ښځه یې. نو زه به نر انتخاب کړم. تاسو به بیا صبر وکړئ چې تر څو مو دغه لاړ شي. نو تاسو به دلته خپل اوس همغه جیمیل ور واچوئ. ودرېږئ صبر وکړئ. نو تاسو به دلته بیا دغه ور واچوئ. تاسو چې دلته دا ور واچولو بیا به یې مکس کړئ. وایي نه منلو بیا څو حرفونه ورسره اضافه کړه چې تر څو وایي مني. نو تاسو ته دغسې هغه راځي. دغه کې به تاسو دا انتخاب کړئ او د دغه څخه به بیا یو عکس واخلئ ځکه چې تاسو د یاده څخه ونه وځي. یو عکس هم واخیست. اوس به یې تاسو مکس کړئ یعنې به یې هغه یې به کړئ. اوس دلته به تاسو یو پاسپورټ انتخاب کړئ. چې هر پاسپورټ تاسو ور اچول همغه ور واچوئ. زه به دغه پاسپورټ ور واچوم. نو دغه کار خو مونږ وشو. اوس به دلته تاسو وایئ چې مونږ څخه لمبر غواړي. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغلته زمونږ څخه لمبر غواړي. نه تاسو لمبر مه ورکوئ ځکه چې همغه د وریفای کولو ته ضرورت نه لري. همغه اپلیکیشن چې کوم ته فري انټرنټ راکوي. تاسو باید دغه څخه تیر شئ. دلته به سکیپ علامه باندې کلیک وکړئ. تاسو چې سکیپ کړو اوس مونږ ته جیمیل جوړ شو. بلکل راته جوړېږي دغه لکه څرنګه چې تاسو وینئ مونږ ته جیمیل بلکل جوړ شو. تاسو به یې نیکس کړئ. بیا لکه څرنګه چې وینئ دغه مونږ ته جیمیل جوړ شو. بې لمبر همدغسې ښه زیات جیمیلونه مونږ جوړولی شو. هېڅ لمبر به هم نه ور اچوو ځکه چې مونږ سره به سیم کارتونه نه وي. مونږ به جیمیلونه څنګه بیا دومره زیات ورته جوړوو. تقریبا 100 جیمیلونه جوړ کړئ. 10 GB انټرنټ فري وګټئ د اتصالاتو شبکې له خوا نه. نو همغه اپلیکیشن ته چې تاسو څومره زیات جیمیلونه جوړولی شئ ورته جوړې کړئ ځکه چې همغه فري انټرنټ تاسو ته درکوي. هر جیمیل باندې تاسو ته فري انټرنټ درکوي. څومره زیات جیمیلونه چې جوړ کړو. په یو جیمیل باندې 100 MB فري ده. نو ځینې جیمیلونه داسې پکې شته چې 200 MB ورکوي. نو هغه جیمیل پورې اړه لري. نو زه به اوس تاسو ته جیمیلونه وښیم چې ما اوس کوم جیمیل جوړ کړه. دلته به زه تاسو ته خپل چینل همدغه لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه د موږ ته جوړ شو جیمیل. اوس به زه تاسو ته نوره طریقه هم وښیم چې موږ هغه اپلیکیشن کې موږ څنګه هغه کولی شو. نو اپلیکیشن طریقه به هم زه اوس تاسو ته پکې وښیم. تاسو به راشئ د اپلیکیشن ته. اوس موږ غواړو چې همدغه هغه مې چې جوړ کړو جیمیل دا اوس غواړو موږ په دغه کې رجسټر کړو. بیا هم طریقه زه اوس تاسو ته ښیم خو موږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به هېڅکله هم نه سکیپ کوئ ځکه چې بیا تاسو نه پوهېږئ. نو را به شئ تاسو به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ چې موږ غواړو نوی اکاونټ پکې جوړ کړو. په بله ویډیو کې دغسې اشتباه شوی. زه ډېره بخښنه غواړم. اوس په دغه ویډیو کې زه غواړم تاسو ته مکمله طریقه وښیم. ویډیو به هم نه سکیپ کوم خو تاسو ته غواړم زه مکمله طریقه وښیم. خو موږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به لږ څه غټه شي خو پروا نه کوئ چې دغه تاسو مکمله طریقه یاد کړئ. دا هم یو غټه خبره ده موږ دپاره. نو را به شئ دلته به تاسو خپل یوزر نیم ورکئ. ډېر وبخئ. تاسو به دلته بیا یو یوزر نیم ورکئ. مثال موږ ورکوو طواف خان ځکه چې زموږ هغه په همده نوم جوړ شوی ده. دلته به فقط یو څو چینج پکې راولو ځکه چې بیا غلطي کې ونه شي. بیا به دلته تاسو راشئ پاسپورټ ور واچوئ چې داسې پاسپورټ لږ څه سخت پاسپورټ ور واچوئ ځکه چې تاسو باندې شکمن نه شي. نو زه به اوس دلته یو پاسپورټ به هم ور واچوو. نو پاسپورټ هم لږ سخت ور واچولو ځکه چې موږ باندې شکمن نه شي. بیا به تاسو دلته راشئ خپل ایمیل مسخت چې تاسو څخه پاسپورټ چې هیر نه شي. نو همغه ایمیل چې زه اوس ور اچوم خو زه ډېره بخښنه غواړم. دا ویډیو به لږ سکیپ کړم ځکه چې ما نه هغه ایمیل هیر شو. باید زه ما عکس ترې وباسلو هغه باید زه اوس دلته ور واچوم. بیا به نور معلومات زه تاسو ته وښیم خو هم فقط به همدلته سکیپ وکړو. یو ویډیو بس نور به یې نه سکیپ کوو.
نو ګرانو ملګرو دغه ده لکه څرنګه چې تاسو وینئ جیمیل مې هم ورته پوره کړو نور ټول کار دلته لکه څرنګه چې تاسو وینئ ختم شو فقط تاسو دلته راشئ دا روباټ یعنې تاسو روباټ نه یئ تاسو دا ووهئ نو تاسو روباټ نه یئ تاسو به دا ووایئ او څو دقیقې به صبر وکړئ نو دا دغه هم ته هغه شو یعنې وشو امضا شو اوس به تاسو دلته بیا دغه ووهئ ثبت نام دغه به تاسو ووهئ نو صبر به وکړئ چې تر څو موږ ته دغه اوس تایید شي نو لکه چې رمز کې غلطي وه همدغسې غلطیانې پکې راوځي نو تر څو یو سم رمز ور وانچوو دغه غلطیانې پکې راځي خیر زه باید بل کوشش وکړم یو سم رمز ور واچوو نو بل رمز به ور واچوو چې تر څو زموږ دا غلطیان ایسته شي پکې نو دغه رمز مې ور واچولو بیا به هم تاسو ووایئ دا غلطیانې پکې البته راځي خو خیر تاسو زړه مه خفه کوئ نو تاسو ته چې پاس چې لیکي همغه غلطي چې تاسو اصلاح کوئ بیا دغه نور پکې نه راځي نو را به شه اوس به بیا دا هم ووهئ چې تر څو دا تایید شي نو لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه د موږ ته دغه تایید شو لږ صبر به ورته وکړئ دلته به تاسو د هغه هم سیف کړئ دغه ده لکه څرنګه چې وینئ موږ ته دلته اکاونټ پکې جوړ شو اوس چې دغه بله ویډیو کې مې هم تاسو ته تر دغه ځای پورې ښودلی و خو مهم ځای مې تاسو ته نه و ښودلی او زه په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته یې وښیم خو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو را به شئ تاسو اول به بیا خپل جیمیل ته چې تاسو راغلی تاسو به بیا دلته هغه ووهئ یعنې نو ګرانو ملګرو تاسو به بیا دلته بیا خپل جیمیل ځای ته راشئ نو چې موږ ته کوم جیمیلونه راځي موږ باید دغه ځای ته راشئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ نو یو څو دقیقې به تاسو صبر وکړئ چې تر څو موږ ته دا راخلاص شي نو دلته چې موږ ته دا راخلاص شو تاسو به بیا دلته هماغه جیمیل انتخاب کړئ کوم جیمیل چې تاسو هماغلته ور اچولی یعنې هغه اپلیکیشن ته تاسو کوم جیمیل ور اچولی تاسو به دلته هماغه انتخاب کړئ نو هماغه چې تاسو انتخاب کړئ تاسو به دلته یو هغه کوئ ریفریش کوئ تاسو چې ریفریش کوئ نو موږ ته به دغه پاسپورټ راشي لکه څرنګه چې تاسو وینئ د هماغه اپلیکیشن لخوا نه موږ ته راغلی دی خو مخکې راغلی ما تاسو ته تخنیک وښودو چې داسې وکړئ نو تاسو ته به بیا راشي نو صبر به وکړئ چې تر څو موږ ته دا خلاص شي نو لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه د زموږ هغه کار شوی ده دغه د زموږ هغه وینئ یعنې آی ډي پکې جوړه شوه دا لاندې زموږ پاسپورټ دی دا زموږ د هغه له هغه یعنې دا پاس زموږ هغه ده یوزرنیم ده نو موږ دا کار وشو اوس به موږ چیک کوو دلته خو زموږ کار وشو یعنې ایمیل راغلو تاسو به اوس دلته بیا هم راشئ تاسو به په د لینک باندې کلیک وکړئ د لاندې لینک دی تاسو ته درده تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ د لاندې لینک باندې نو صبر به وکړئ یو څو دقیقې ورته دا ځکه چې ډاډمن شي چې دغه جیمیل تاسو ده یا نه ده تاسو به دلته دغه ځای باندې کلیک وکړئ دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ دغه اعلانات به ایسته کړئ تاسو اعلانات به تاسو ایسته کړئ نو اوس موږ دلته هماغه یوزرنیم رانه غواړي او هماغه پاسپورټ چې موږ ور اچولی هماغه اوس دلته رانه غواړي ما خو سیف کړی هم ده که تاسو سیف کولی شئ دا زموږ تیار سیف کړی ده لاندې زموږ تیار سیف کړی ده نو دغه یوزرنیم هغه پاسپورټ شیان مې چې ور واچول تاسو بیا دلته دغه ووهئ چې زه روباټ نه یم دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ صبر به وکړئ یو څو دقیقې ورته دا چې امضا شو تاسو به بیا دلته دا ووهئ ودرېږئ پاسپورټ به بیا هم ور واچولو چې غلطي پکې وشي تاسو به بیا دغه ووهئ چې زه روباټ نه یم
نو تاسو به بیا دلته راشئ او دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. نو زمونږ کار وشو دلته اوس دا زمونږ اکاونټ هر چې جوړ شو. اوس مونږ ته انډیانې څنګه راکوي رایګانې یعنې فري انډیانې مونږ ته څنګه اوس راکوي. تاسو به راشئ بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دغه د 100 انډیانې مونږ ته رایګان راکوي د څلروي ساعتو دپاره. تاسو به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دغه د څلروي ساعتو دپاره مونږ ته هغه 100 انډیانې رایګانې راکړي. لکه څرنګه چې تاسو وینئ. تاسو به اوس دغه اکاونټ په هغه کې خلاص کړئ په د خپل اپلیکیشن کې. دا به خلاص کړئ تاسو. هماغه اکاونټ به تاسو دلته خلاص کړئ. دلته به تاسو دې ځای ته راشئ. دا یو به پاک کړئ هماغه به خلاص کړئ. او زمونږ مخکینی اوس به مونږ هماغه اکاونټ کې خلاص کړو. اوس به دلته پاسپورټ ور واچوو. نو خیر دی دغه وي. اوس به تاسو دغه سره وصل شئ. نو لږ څه هغه غواړي مشکل چې وصل کېږي. البته پاسپورټ لیکه چې غلط ده. ودرېږه یو ځلې بیا هم ور واچوو. داسې وګورو چې صحیح شي. دغه ده لکه څرنګه چې تاسو وینئ زموږ هغه ورسره وصل شو. اوس موږ د فري انټرنټ څخه کار اخیستی شو. دا د یوټیوب ته به یو لاړ شو وځای کړو. زمونږ چې فري انټرنټ خلاص شو. دا ده لکه څرنګه چې تاسو وینئ زمونږ فري انټرنټ کار کوي. دا وینئ کله چې دا ورک شو بیا زمونږ فري انټرنټ کار نه کوي. تاسو باید دغه دلته وګورئ یا باید دغه وي تاسو په موبایل کې هم. نو ویډیو ډېره غټېږي. اوس د دې څخه تېر شو. مقصد فري انټرنټ دغه د کار کوي لکه څرنګه چې تاسو وینئ. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې ما تاسو ته چمتو کړه. هیله لرم چې تاسو به خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه وي نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ. که تاسو تر اوسه پورې توافان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی هم ورسره سبسکرایب کړئ او خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ. د هغه نه بعد آل ووهئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. تر بلې ویډیو پورې زه به تاسو سره خدای